دشمن او دوست هله معلومیږي چې کله په تا باندې غم راشي نو دشمن به دې په هغه غم باندې خوشحاله وي، او کله چې په تا خوشحالي راشي هغه دشمن به دې په هغه خوشحالۍ باندې خفه وي. موږ ته الحمدلله اوس خپل دوست دشمن معلوم شو، او دغه پټ دشمن چې د اسلام په نامه باندې موږ غولولی وو. تاسې به کتلي چې کله افغانان مهاجر کړول کېږي، ځورول کېږي، د هغې ځمکې غصب کېږي، د هغې مال حال لوټ کېږي، نو زموږ هغه دشمنان چې دي پرې خوشحاله دي. او تاسې دا هم ولیدل چې کله موږ د کرکټ په ډګر کې د افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبې ګټي نو زموږ دې دشمن ته پې څومره زور ورکوي، او تر اوسه پورې داسې ګزار خوړلی چې تر اوسه پورې د ده وجود سوی کوي او درد کوي. موږ په نړیوال جام کې الحمدلله 4 میچه وګټل. موږ په خپلو اتلانو قهرمانانو باندې ویاړ او افتخار کوو، او موږ ورته دا مخکې ویلي دا کپ چې ما راوړی چې تاسې نړیوال جام ګټلی دی په 23 د اکتوبر چې کوم میچ تاسې لیدي د اسلام په جامه کې دشمن دغه ریاست، موږ د ریاست خبره کوو، دا پاکستان نه میچ وګټلو، په هغه ورځ باندې موږ نړیوال جام ګټلی. او که موږ هر څومره میچونه پس د دې نه بیلو هېڅ پروا نه کوي، او د دې د وجې ما دا کپ هم راوړو. نو موږ خپل دشمن هم وپېژندو، موږ خپل دوست هم وپېژندو، او دا ډېر ښه شو چې دې بې غیرت کاکړ د پاکستان صدر اعظم افغانانو ته دا اعلانونه وکړه، او د دې دشمن دا مخکې موږ ته راښکاره کړو چې دا واقعي چې دا زموږ د هم د اسلام دشمن دی، دا هم د خاورې دشمن دی، هم د استقلال دشمن دی، هم د تاریخ دشمن دی. دا زموږ په غم باندې خوشحالیږي او په خوشحالۍ باندې خفه کېږي. نو دو دشمن وپېژنئ افغانان ورونو، خپل ملي اتلان قهرمانان موږ سپورټ کړي دي، سپورټ کوو به. او داسې میچ موږ د دې غټ اسرائیل ریاست نه، تور ریاست نه وګټلو چې موږ دپاره دا خوشحالي تر عمرونو پورې بس دی، بس. او که تاسې کتلي مې نو ما یو ویډیو هلته وکړه په ګراونډ کې چې کله موږ د دې نه میچ وګټلو په 23 اکتوبر. ما دا ویلې چې لوبغاړو ته، موږ ملي قهرمانانو ته تاسې بیکونه میکونه وتړئ او ځئ کابل جام ته، ځکه چې تاسې نړیوال جام په همغه ورځ ګټلی. نو موږ ته الحمدلله 4 میچه ګټلي، او موږ افتخار کوو په خپل ملي کرکټ ټیم باندې. او تاسې وګورئ چې د هغې بعضې لوبغاړي د راشد خان پیښې کوي، د یو بل یعنې هر حربه دې استعمالوي، تر دې پورې چې د ابراهیم زادران مین اف د میچ چې خپلو افغانانو ته یې ورکوي، هغه باندې د پاکستان دغه مردار صدر اعظم خبرې کوي چې ولې دغې ته دا ایوارډ ورکوي. نو تر دې پورې د دې موږ باندې خوشحالي نه پرځو کېږي، غواړي چې موږ ذلیله کړي، که هغه د کرکټ په ډګر کې وي او که هغه همداسې وي. او انشاءالله موږ افغانان د دغه مهاجرو راتګ سره او دغه کرکټ میچ ګټلو سره متحد شو، او موږ خپل دوست دشمن وپېژندو. زنده باد دې وي د افغانستان ملي کرکټ ټیم، زنده باد دې وي نران افغانان، که په لر کې وي که په بر کې وي، نالت دې وي په دشمنانو. او انشاءالله همیشه لپاره به موږ ته دې خړ سترګې وي. په دې هیله چې خپل ملي کرکټ ټیم همیشه دپاره سپورټ کوي. او کپ خو موږ هسې ګټلی دی، دا خو 2023 نړیوال سیالی. خدای په امان. ګلخانان مو ژړولي اتلانو، له سیالیو مو ویستلي اتلانو، خوښه ستاسې د ګټۍ قبیله یې، تاسې زموږ زړونه ګټلي اتلانو.